د شال ټلویزیون درنو لیدونکو او د زولۍ خپرونې ځانګړو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول راته روغ یاستئ او د صحت جامې مو پر تن وي. د جلال آباد ښار ته راغلي یو چېرته چې یو ځوان د دمځی په نوم باندې یو رسټورنټ جوړ کړی دی چې دلته د ښار له بېلابېلو سیمو څخه ستړي راځي او خپله دمه جوړوي. دا چې په دغه رسټورنټ کې څومره خلک په کار بوخت دي، کوم خواړه پکې تیاریږي، له کومو ځایونو څخه ورته خلک راځي او تر ټولو مشهور خواړه یې څه دي، دا ټول په دې خپرونه کې له تاسو سره شریکوو. ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. ترڅنګ مې د دمځی بنسټګر ذکي یعقوبي صاحب ناست دی. له ده به پوښتو چې څنګه یې دې ته پام شو چې د ښاریانو لپاره یو داسې دمځی جوړ کړي چې کله ښاریان له خپلو روزمره کارونو څخه ستړي شي او مازدیګر د ذهني ارامتیا لپاره دمځی ته پناه راوړي. یعقوبي صاحب ښه راغلاست درته وایو، ستړي مشئ. ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. دمځی د ټولو هیوادوالو ستاسو په خدمت کې دی. نو ستاسو د سوال په جواب کې زه باید ووایم چې دا د ډېر پخوا نه را سره ذهن کې و چې زه باید یو داسې کار وکړم چې د یو طرف نه هیوادوال ته کار زمینه برابره شي او له بل طرف ته دلته یو داسې یو ماحول برابر شي چې داخلي او خارجي خلک چې راځي دې ځای کې خپل هغه ستړي دمه کړي. نو همدغه انګیزه وه را سره چې دغه ځای م ورته انتخاب کړه، دغسې یو ارامه ماحول م ورته انتخاب کړه او دا م جوړ کړه. ډېر ښه. یعقوبي صاحب که دا راته ووایي چې په دغه دمځی مو په لومړیو کې څومره پانګونه کړې ده؟ په دغه ځای کې چې زموږ ټوله سرمایه ګذاري ده تقریبا د 4 میلیون افغانیو په شاوخوا باندې موږ دلته سرمایه ګذاري کړې ده. څو کسان در سره په کار بوخت دي؟ فعلا دپاره موږ سره دلته 14 کسان په کار بوخت دي چې دې کې 3 تنه اداري پرسونل دي او نور بیا مسلکي کاریګر او اشپزان دي موږ سره. څو ډوله خواړه دلته تیاریږي؟ مطلب مینو مو چې کومه تیاره کړې ده په هغه کې کوم خوراکي توکي شتون لري؟ موږ سره خو مینیو کې ډېر زیات خواړه دي. نو چې هغه عمده خواړه چې دي لکه موږ سره دلته ډېر دغه پیزا ده، چرګ کړی ده، د چرګ هنډي ورته وایي هغه ده، نور کړیانې دي موږ سره، برګرې دي مختلف، منتو ده، وریجې دي موږ سره. نو دغه خواړه دي. د دې څنګ کې موږ سره بیا د چایو مختلف ډولونه دي او د جوس مختلف ډولونه دي، د تازه میوو جوسونه دي دلته. تر ټولو مشهور کوم یو دی چې خلک یې ډېر خوښوي؟ زموږ په خوړو کې خو مشهور خو ټول مشهور دي، خو تقریبا دلته چې ډېر خلک راځي زموږ دغه چرګ کړی چې دی، هنډي دی، د پیزا ده، دې ته ډېر خلک راځي او د دې ډېر علاقمند دي. او نور خواړه هم دي د خلکو ذوق مطابق موږ ورته خواړه برابرو. نو خواړه موږ سره ډېر دي. او بیا د چایو په برخه کې موږ 100 ډوله چای لرو دلته. مختلف چای دي چې موږ سره دلته د زعفرانو چای دی، شین چای دی، تور چای دی. زموږ بیا خپله د دمځی یو سپیشل چای دی، خاص چای دی چې هغې کې بیا موږ مختلف د چایونو هغه د فارموله د هغې کې جوړو. نو هغه بیا ډېر خلک دلته چې خوښوي دا زموږ په چایو کې بیا دا سپیشل چای خپله د دمځی خاص چای چې دی دا ډېر خوښوي. دغه سپیشل چای چې ډېر مشهور دی، ما له ډېرو خلکو اورېدلي دي، د ده او د دې نورو عامو چایو ترمنځ توپیر څه؟ توپیر خو دا دی، یو خو موږ دغه سپیشل خاص چای چې دی دې دپاره یو رقم ګلاب دی چې دا د ترکیې هیواد نه واردو، هغه پکې اچو، زعفران دی پکې، لونګ دی، لیمو ده پکې، شات دی. نو د دغې نه ټول یو هغه جوړیږي دا سپیشل چای دی چې ډېر ښه ښایسته خوند او ذایقه لري. هره ورځ څومره مشتریان دلته راځي یا دمځی ته څومره ستړي راځي او دلته خپلې دمې جوړوي؟ دلته موږ سره خو ډېر هیوادوال ماشاءالله راځي د ستړي د دمه کولو دپاره، خصوصا زموږ دغه د محصلینو طبقه چې ده چې کله پوهنتونو کې هغه درس وایي هغه وکړي، هغې نه پس چې رخصت شي دلته راشي خپل ستړي دمه کې عام هیوادوال راځي. نو د ورځې تقریبا داسې شاوخوا د 100 کسانو پورې دلته ځي راځي. په دغه ستړیو کې به البته خارجي وي،
تقریبا په هفته کې یا په ورځ کې څو نفر خارجي میلمانه به لرئ؟ بالکل زمونږ سره همدغه تیر هفته کې تقریبا د بنګلادیش هیواد یو 2-3 میلمانه راغلي وو، د پاکستان نه خلک راځي، میلمانه راځي. نو دغه ګاونډي هیوادونو نه د خلک چې راځي او خبرېږي چې دغلته داسې یو دمه ځای دی، نو راځي دلته ستړي دمه کوي موږ سره. میاشتنی عاید مو څومره دی تقریبا؟ میاشتنی عاید خو زمونږ دغه د کار او فعالیت تقریبا داسې لومړی وختونه دي او ډیر وخت یې نه کېږي. نو اوس دپاره همدومره د عاید کېږي چې د خپل مصارف او هغه هم ورسره پوره کوو. دا د زمونږ کوم کارګر چې دي د دوی تنخواګانې دي دغه تقریبا اوس پوره کېږي ورسره. ډېر ښه. په کوم فکر او هیله مو چې د مزی را جوړ کړی دی هغه آیا هغه هیلې او فکر ته ورنږدې شوي یاست؟ الحمدلله مونږ چې کوم فکر او هغه ځان سره لرو نو تقریبا هغې ته نږدې شوي یو. هیلې او هغه هم خو ډېرې زیاتې دي چې انشاءالله دغه د مزی کې مونږ سره ډېر خلک کار وکړي، ډېر هیوادوال، ډېر ځوانان چې دوی غواړي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي، اول ته بیا دغه ستړي د لارې ستړي، اول ته دغه د ژوند مشکلات او ستونزې همدغلته هیواد کې ورته کاري زمینه برابره شي. مونږ غواړو زمونږ هیلې او هغه دا دی چې دغه د مزی نورې څانګې مونږ پرانیزو د هیواد په مختلفو برخو کې. نو انشاءالله قدم په قدم مخکې ځو چې هغه خپلو هیلو ته ورسېږو له خیره. ډېره مننه یعقوبي صاحب، خدای مو ودان لره چې د ننګرهار ښاریانو دپاره مو دغسې یو د مزی جوړ کړی دی. ډېره زیاته مننه ستاسو څخه هم د درنو هیوادوالو څخه چې مونږ یې ډېر زیات تشویق کړلو، مونږ یې وهڅولو چې مونږ دغه ځای کې مونږ کوم ستونزې او مشکلاتو سره مخ شو هغه یې مونږ سره په ډېر حوصله او هغه مخ ته ویوړو. نو مونږ د ټولو هیوادوالو دوستانو ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوو او دغه د مزی د ټولو هیوادوالو دپاره دی که زمونږ هره طبقه خلک دی، اقتصادي وضعیت د ځینو خلکو ښه نه دی، انشاءالله هغوی دپاره مونږ خواړه لرو. دې نه دی هغه نه کوي چې دغه د مزی کې کیدای شي خواړه ګران یا هغه نو هر رقم خواړه مونږ لرو او هر چاته انشاءالله رسیدګي کېږي پکې. ډېره زیاته مننه. په آخره کې دغه د مزی سپیشل چای برابر دی چې دا به په ګډه سره دا به په ګډه څښو انشاءالله. لیدونکو واقعا چې د مزی دغه چای چې دی ځانګړی دی او د نورو عامو چایونو سره ډېر توپیر لري. یو ځل یې خامخا خوند وڅکئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. دا د مزی پخلنځی دی چیرته چې د مزی مشهور خواړه تیاریږي. د دې ځای مسؤل نو بیا غمی استاد دی. د غمی استاد به پوښتو چې په دغه پخلنځي کې کوم ډول خواړه تیاریږي، څنګه تیاریږي او مشهور یې کوم دي. غمی استاد ښه راغلاست درته وایي. مننه ژوندی اوسئ هم چې من تاسو سره که په پیل کې راته ووایي غمی استاد څومره وخت کېږي چې په د مزي کې مو کار پیل کړی دی؟ د مزي کې د سټارټ نه زه ورسره وم، کوم ورځ چې افتتاح نه زه ورسره وم تر ننه پورې ورسره یم. نو شپږ میاشتې کېږي چې دلته زه یم ورسره. که د مزي د خوړو اړوند راته ووایي چې دلته کوم ډول خوراک او څښاک تاسې تیاروئ؟ دلته پیزا ده، چکن هنډي ده، چرګ کړهي ده، چکن وین دی، کیپسي دی، چکن برګر دی، زورمه زنګر برګر دی، شورما ده، ډېر چیزونه دي. تر ټولو مشهورې کوم دي؟ پیزا او هنډي او کیپسي پیسونه درې دلته ډېر دي زمونږ، ډېر مشهور دي. دا پیزا، چکن هنډي او کیپسي پیسونه. ما چې دل څومره خلکو اورېدلي دي اکثره خلک د مزی یو ځانګړی چای دی چې ډېر یې خوښوي. هغه زمونږ سره شته دی، هغه ورور سپیشل چای دی. د هغه او د عامو چایونو ترمنځ توپیر څه دی؟ توپیر یې ډېر دی که نه، ډېر توپیر لري. مثال په ډول خو هغه ساده چې دی ساده چې دی او دې کې موږ نور ذایقې راوړي او ذایقې موږ پکې اچوو. که د مثال په ډول ووایي څه شی؟ لکه ګلاب چای دی، سپیشل چای دی، زعفران چای دی، مشهور چې دی هغه به زموږ سپیشل چای دی. ځانګړی تاسې په خپله مینو کې څو کلمه خوراکي توکي لرئ؟ 19 رقمه دي، لکه چایو نه بغیر 19 رقمه غذا ده موږ سره. په دغه خوراکي توکو کې داخلي ډېر دي یا خارجي خواړه؟ خارجي دي موږ سره ډېر خوراکونه خارجي دي اکثره. په خارجیو کې کم ډېر مشهور دي؟ پیزا، زنګر برګر، هنډو خو هم شی دی.
راتلونکي دپاره مو پلان څه دی چې په دې مینو کې به نور څه ور اضافه کوئ؟ راتلونکي انشاءالله یو 3 رقم سمبوسي د غوښې والا هغه په ننګرهار کې نشته، شاید مغه شروع کړو ورځ نیمه کې. دا چې اوړی په تېرېدو دی او ژمی رانږدې کېږي خامخا به ستاسو مینو هم تغییر کوي. ژمي دپاره مو کوم ځانګړي خواړه په نظر کې نیولي دي؟ هغه څه شیان دي هغه انشاءالله راولو، سمبوسي دي یو رقم بله غذا ده، نوې غذا ده مغه راولو انشاءالله. داسې غذا ده چې په ننګرهار کې هغه اوسه پورې نشته دی. ډېره مننه غمی صاحب. ژوندی اوسې مننه. خدای مو بریالي ولري. کور ودان قدرمن دی. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، لکه څنګه چې تاسو ګورئ د ښار د بېلابېلو سیمو څخه خلک راغلي دي او د میزونو تر شا ناست دي. په دمه ځای کې ښه ګرم مجلسونه روان دي. دا چې له کوم ځایه راغلي او ولې راغلي له دوی به یې پوښتو. تر څنګ مې یو ځوان ولاړ دی. لومړی به له همده وپوښتم چې د دمه ځای ته یې څنګه پېښه راکړې ده. ځوانه ستړی مه شي. خیر اوسې مننه. که لومړی ځان راته معرفي کړي. زه عبیدالله یم، د قومندانۍ الفت مینې نه راغلی. عبیدالله جانه څنګه مو دمه ځای ته پېښه راکړې؟ والا بس دا ځای ډېر وخت نه کار پې روان او دا ځای ډېر وخت بعد جوړ یې کړ او ښه ښایسته ماشاءالله ښه ښایسته یې جوړ کړې ده او ښه فضا لري، ښه ښایسته ځای ده، ښه ښایسته خوراکونه لري او ډېر زموږ خوښ شوی ده. هر جمعه کې چې راځو یو چکر خو دې خواته هم راځو، یو چکر وهو، ښه ښایسته ځای دی. دلته چې راغلي البته یوازې به نه نور ملګري هم در سره دي؟ او یو 4-5 ملګري هم شته دی را سره. بس چې هر وخت راځو یو 4-5 ملګري ځان سره راوړو دا ځای دپاره چې یو سړی وایي چې یو ځي ته ځو ښه ځای ښه فضا ولري او ښه خوراک ولري، نو هغې دپاره بس انډیوالان راټول کړو ورته وایي چې دغه ځای ته راشئ او دا ښه ځای دی، ښه ښایسته ځای دی، ښه یې جوړ کړی او ښه فضا ده، ښه دی. په دې وروستیو کې دمه ځای د ځوانانو په منځ کې د تفریح لپاره ډېر مشهور شوی دی. لامل یې څه دی؟ والا نو په دې ده چې ښه خوراکونه لري او ښه ښایسته فضا لري، په ښه مناسب ځای کې جوړ شوی ده، مارکیټ دی ښه ښایسته هغه لري، ښه دی. نو ډېر په دمه ځای کې ستاسې د خوښې خواړه څه دي؟ زمونږ شورما ډېر ښایسته جوړوي، نو مونږ چې راغلي مو بس دغه شورما یې خوړلې هم ده او انشاءالله کوشش کوو چې د نور هغه ته خوراکونو ته هم دغه ورکو چې هغه به مو خورو الله خیره. له دې وړاندې به نورو داسې ډېرو ځایونو ته تلئ، د هغه رستورانټونو او د دمه ځي ترمنځ څه توپیر دي، څه دي چې په دمه ځي کې شته او په نورو رستورانټونو کې تاسې نه وینئ؟ والا داسې لکه په سیدعامه کې صداقت دی او په درمسال کې د جوزخانې دي، ډېر ځایونه دي، ګرین هارټ دی او د نور ځایونه دي، خو د هغې نه شکر دی ښه ځای دی، ښه سنټر ځای دی او ښه په فضا یې جوړ کړی ده، ښه په سنټر ځي کې یې جوړ کړی او خوراکونه هم ډېر ماشاءالله ښه ښایسته یې جوړ کړی ده، نو هغې دپاره د نورو نه ښه دی. دا چې تاسې هره ورځ د کاره ستړي دمه ځي ته راشئ، دلته په دمه ځي کې مو هغه ذهني ارامتیا او سکون څنګه وي؟ ماشاءالله ډېر ښایسته سکون لري، ډېر ښایسته ارامتیا لري، ښه په سکون سره تېرېږي. د خوراک هم په مزه دلته ښه ښایسته خوند کوي. دلته چې خوراک کوي لکه چې بیخي په فضا کې لکه ښه خوند کوي. یعنې څه وخت چې د دمه ځي څخه لیدنه وکړئ، چکر ووهئ او بیا بېرته ستنېږئ نو ریفرش شوي یاستئ او ښه ښایسته بس داسې یو لکه چې بیخي آرام یو، بیخي لکه خوب هم کړي، لکه داسې آرام ځای دی، ښه ښایسته دی، ښه سنټر ځای دی. لکه ډېره مننه. مننه. خیر.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ ترڅنګ مې یو دوه ځوانان ناست دي له دوی سره به غږیږو چې د مزي ته یې څنګه راپېښه کړې ده او څه د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی د ښار د یوې لرې سیمې څخه تر دې ځایه راوړي دي. ځوانه ستړی مه شي. سلامونه دې ورسېږي تاسو ته وروره. که لومړی لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. نوم مې علي خان دی او د ننګرهار جلال آباد اوسېدونکی یم. علي خان د مزي ته مو څنګه راپېښه وکړه؟ مونږ تصادفاً کسر ته روان وروره او کسر ته نارسیده چې دی یو کارکوونکي د دې دي مونږ ته دا کارت راکړه ویل چې د مزې رستورانت دی او زما دا ملګری ما سره و دی راته ویل وایي چې چکر نه مخکې به باید دلته لاړ شو خواړه به وخورو او بیا به لاړ شو خپل چکر به ووهو. یعنې دا ستاسو لومړی ځل دی چې د مزي ته راچکر یې؟ بلکل زموږ لومړی ځل دی. نو څه فکر کوئ نظر مو څه دی اوس همدغه دی خواړه مخې ته ایښي دي تیار دي څنګه و د مزي خواړه؟ ماشاءالله خوړو کې خو څه نشم ویلی ډېر ماشاءالله ډېر وی آی پي خوراک و. دغه ځای د آرام او د ذهن د هوساینې لپاره څنګه ځای؟ ډېر آرام چاپېریال دی ډېر ښه ځای دی او باید هر یو نفر چې کوم دی دلته باید یو ځل راشي او د دې دا ماحول چې انشاءالله چې ډېر ښایسته ځای دی. تاسې به البته به چې مینو به مو لوستي وي ستاسو د خوښې خواړه پکې کوم یو؟ زموږ د خوښې خواړه پکې چرګ کړی وو او چپس وو ماشاءالله ډېر ځانګړي تیار کړي او ډېر خوندور وو. د ښار په نورو رستورانتونو کې به مو ډېری وخت خواړه خوړلي وي د هغې رستورانتونو او د مزي د خوړو ترمنځ توپیر څه دی؟ توپیر ماشاءالله ډېر زیات توپیر دی. نور رستورانتونو ته موږ تللي وو په ننګرهار جلال آباد کې او دلته هم رالو خو ماشاءالله د دې په شان چې دی فکر نه کوم که کوم ځای کې داسې خواړه مو خوړلي اوسي. پلان مو څه دی؟ دا چې لومړی راتګ دی ستاسې دا به مو اخرین وي که نه بیا به مو راسئ؟ نه انشاءالله موږ به هلته بار بار راځو نور ملګري دوستان به هم راوړو انشاءالله او دا خو زموږ خپل ځای دی ډېر ترې نه راضي یو. ډېره مننه کور مو ودان چې وخت مو راکړ. سلامت اوسئ مننه تاسو نه مننه. د شال تلویزیون درنو لیدونکو له تاسې ټولو نړۍ مننه چې تر دې دمه راسره وئ او خپرونه مو تر پایه تعقیب کړه. دا وه زموږ د دې اونۍ د زولۍ خپرونه. تر بیا چې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.